السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته د افغانستان مجیب زدران مینوالو ته یو ډېر زبردست او د خوشحالۍ خبر ورکوم چې مجیب زدران هم نن د خپل ټیم لپاره اولنۍ لوبه ترسره کړله. دغه T20 بلاس چې کوم چې انګلند کې د افغانستان اول نول کې محمد نبی، نوین الحق او قیس احمد لوبه ترسره کوله، خو مجیب زدران کرنټین هم پوره سوی ده او نن د خپل ټیم لپاره لوبه هم ترسره کړې ده. اول هغه بل ټیم بیټینګ ترسره کړه چې په 100 اورو کې 101 رنز ټارګټ د مجیب زدران دوی ټیم ته ورکړی او زه به تاسو ته وایم چې دوی لپاره ډوډ وایټ 53 رنزه کړي دي او وګ هیل 51 رنزه کړي دي. بولر کې که موږ وګورو مجیب زدران ورته په پاور پلی کې په اولني اور کې ګورډن انګرام چې د ساوت افریقا پخوانی لوبغاړی ده، ډېر خطرناک لوبغاړی ده، هغه د مجیب زدران لخوا نه آوټ سوی ده. دغه لوبه کې به زه تاسو ته وایم چې مجیب ورته 4 اوره ترسره کړي، صرف 23 رنز یې ورکړي او یو مهم لوبغاړی ورته آوټ کړی ده. مهمه خبره خو دغه ده چې په پاور پلی کې ورته مجیب اوډونه ترسره کړي او په پاور پلی کې هر یو لوبغاړی اوډونه هم نشي ترسره کولی. بل به زه تاسو ته وایم چې د مجیب زدران دوی ټیم ډېر په اسانۍ سره په 18 اور کې دغه 101 رنزه ټارګټ یې ورکړی او دغه یې پوره کړی ده. په 2 وکټو باندې د مجیب زدران دوی ټیم دغه لوبه ګټلې ده او همدغسې 14 بال هم پاتې سوي دي. نو د مجیب ډېر زیات مینوالو پوښتنه کوله چې مجیب زدران کله به راځي T20 بلاس کې به لوبې ترسره کوي، چیرته ده؟ نو ځکه ما وغوښتل چې راځه په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د مجیب زدران په هکله باندې ښه خبر درکړم چې مجیب هم په T20 بلاس کې خپل ټیم لپاره اولنۍ لوبه ګټلې ده.